السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بونیر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان په یو داسې نظم باندې خبرې کول غواړم چې د دې دنیا په حالاتو لیکلی دی او سرنامه یې ده په تیره ده دنیا. راځئ چې واورو چې غني خان موږ ته څه تعلیم راکوي. غني خان وایي خان د نن مکړه غمونه د سبا، ښه پوهېږي د په تیره دا دنیا. د کر وخت کې د غوبل فکرونه مکړه، خوره او څښه حساب کتاب یې مه منه. د تندي لیکلي نشي ګرځولی په ویرونو په جړه په واویلا. دا ځواني به همیشه نه وي نامرده، سه رضا کړه د یارانو په مرزا. سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده، سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده، ترېنه نشته زوروره مسله. نن دې زړه له ټول اختیار د بادشاه ورکړه، نن دې زړه له ټول اختیار د بادشاه ورکړه. سبا خدای خبر چې څه به وي سبا. راځه وخانده چې وخاندې غني هم ورله نه ورکوي خوند ځان له خندا. غني خان زما عزتمندو په دې نظم کې وایي چې خان د نن مکه غمونه د سبا او ښه پوهېږي د په تیره دا دنیا. غني خان انسان ته مخاطب دی او وی ورته چې نن خانده کو نن د باندې الله سبحانه وتعالی خوشحالي راوستې ده. خانده خوشحالېږه، وخت تیر که، وخت پاس که او د سبا غم مه کوه، ځکه سبا خو راغلی نه دی، ته به ورته رسې او که نه رسې. ښه پوهېږي د په تیره دا دنیا. تا ته ښه پته ده چې دا دنیا تېرېدو ده، دا پاتې ده. د کار وخت کې د غوبل فکرونه مه کوه، خوره او څښه حساب کتاب یې مه منه. یو کر وخي که نه، خلک کرونده کوي. یو د فصل د اغستو وخي. پخوا به غوبلې وې، نن سبا ترېشرې دي، مشینان دي او څه قسمه قسم څیزونه دي. زه چې وړوکی یم زموږ په وخت کې پخپله غوبلې وې او د غنم چې به موږ ورېبل نو بیا به یې درمندونو ته راوړه، درمندونه به وو په هغې وخت کې او په هغه ځمکه به یې پخه کړله، فرش به یې وله پوخ کو، بیا به یې پکې دغه واچول د غنمو، یعنې فصل چې ریبلی به وه به یې واچو او غویان به یې پرې وتړل. د هغې فصل غوبل دې ته وایي که نه چې هغه فصل چې به دي ټول داسې ایښی و که نه، نو په منځ کې به یې نهنګ به یې ورته وي، نهنګ به یې پکې دغه کو په ځمکه کې خښ کو او هغه به داسې مضبوط و چې یاره 10 12 او 20 25 غویان کو به تیم ګیر چاپېره تېرېدل، یعنې تاوېدل، نو دغه نهنګ به د ځای نه خوځېدو نه. داسې عجیبه غومته کې ټکنالوژي وه که نه. بیا یو تن به پسې ورپسې و او دا غویان به یې چې دی په لړۍ کې تړلي وو په رسۍ باندې که نه، ټول به په لړۍ کې، نو دوی به ټول چکر یې لګولی، څنګه چې د ګړۍ دا ستن چې ده چکر لګوي که نه، دوی به چکر لګولي، ګول چکر به ګنټه 2 ګنټې به نه وي، تقریبا ورځ به نیمه ورځ د بسېوا تېرې شوې چې څومره به غنم وو دومره به د هغې هغه وخت و. نو تر دې پورې چې هغه غنم هغه به بالکل بوس شو، دانې به ترې ورېدېدې، بیا به هغه دانې چې دی د هغې دپاره راشپیل او خاښۍ به ورته وي. زمیندار به په درمن کې و او چې کله به هوا راتله نو هغه بوس به یې بادول. تاسو به اورېدلي که نه پلانې بوس بادوي. بوس چې به یې باد کړل نو بوس خو سپکي که نه، هوا به راتله نو بوس به یې یو طرف ته کړه او هغه دانې به په ځمکه باندې په خپل ځای را پرېوتې. دا دانې او بوس به دواړه اوچت شو. چې اوچت پوه شو نو دانې خو درني، دانې به ښکته رالې او بوس پاتې بل طرف ته لاړل. نو په دې طریقه دغې ته غوبل وایي. نو یو د کر وخت دی، یو د ریبلو د فصل د ریبلو وخت دی. فصل چې ورېبې نو خدای پاکه دانې به دې څنګه علمه. یو سړی دی هغه فصل کړي، غنم کړي، خو 6 میاشتې پس به د دې غنم غوبلي که نه، چې دی اوس د غوبل غم شروع کړي چې خدای پاک به اوس که غویان نه وي او یا کو داسې نه وي او کو هغسې وي او کو باران وشي او یا کو دا دغه ونشي، قسمه قسم غم شروع کړي. نو دی به څه کر وکړي؟ نو غني خان د انسان ته وایي چې د کر وخت کې د غوبل فکرونه مه کوه، چې کله د کر وخت کر کوه. د غوبل لا وخت نه دی راغلی چې د غوبل وخت راشي نو بیا غوبل کوه.
د غوبل غم به د کر په وخت کې نه کوي. او خورا اسکا حساب کتاب مې منه، او خورا اسکا هیڅ کتاب مې منه، بس الله درکوي خورا اسکئ او په بلیم خورا وه. د تندي لیکلې نشي ګرځولی په ویرونو په جړه په واویله. الله سبحانه وتعالی چې ستا په نصیب کې څه لیکلي دغه لیکل ته ورانولی نشي. الله قادره دی. بس کو ته جاړې او که ویرونه کې او که واویلا دې جوړه کړي، خو نه چې څه ستا په نصیب کې هغه به ته میلاویږي. نو چې کله ستا په نصیب کې هر څه وي، مثال غنم دې وکرل، نو کار په وخت کې ته د غوبل غم کې، که په غوبل ستا په قسمت کې و چېرې غوبل به هم ښه وشي، تا ته به دانې هم ښې میلاو شي، نو هغه به وشي، که نه قسمت کې نه و نو بس هغه به هم اوبه نه شي. خو ستا کار څه دی؟ ستا کار کر کول دي. د را روان وخت غم مه کوه، ځکه را روان وخت چې دی هغه چلیدلی نه دی. دا ځواني به همیشه نه وي نامرده، سره ځاکه د یارانو په مرزه. ځواني ټول عمر نه وي، او په ځوانۍ کې چې دی د انسان د بل په کار راځي، نو ټول عمر به ځواني نه وي، ځکه ځواني د طاقت وخت دی، دا یو څو کاله وي. نو ستا نه چې څوک مدد غواړي، ته چې چا مدد کولی شي، کونډه ده، یتیم دی، غریب دی، ګاونډي دی، خپل دی، مور پلار دی، خویندې ورونه دی، چا چې هم خدمت کولی شي کوئ. سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده، ترېنه نشته زوروره مسله. اوس غني خان دلته کې د چرسیانو توکل، غني خان یو نظم کې چرسیانو توکل مو یاد کړی دی که نه؟ دا چرسیانو یو توکل دی، هغه یې سوی مړه، سبا بیا خدای شته. نن درته مخې ته پرته ده، وایي خورا اوس کو ته وایي چې سبا به څه خورم، نو دا چرسیان وایي سبا بیا خدای شته، سبا به له بیا د دې نه به له ښه درکړي. نو دا د چرسیانو مسله ده. هغوی وایي دا د هغو خبره ده چې سبا بیا خدای شته. نو غني خان دې خبرې ته څه وایي؟ ترېنه نشته زوروره مسله، دې نه زوروره او غوره خبره بله نشته دی. دا توکل د الله په ذات، چېرې څنګه نن مې اوس مې ساتي، دغه شان مې بیا ساتي. او زما عزتمندو، تاسو په رب یقین وکئ، زه دلته کې یم په دې ملیشیا کې د بهر سړی یم، د پاکستان یم، او دلته کې زه ډېر داسې کارونه راشي چې هغه زه د دې خلکو نه اخلم، ځان دپاره هم د بل غریب دپاره هم، او خالص د الله د رضا دپاره. زما خپل فاونډیشن دی چې ملایکو ته یاسان وایي که نه، نو زما یاسان محمد یوسف، یعنی محمد یوسف ټرسټ یا محمد یوسف فاونډیشن. تاسو یقین وکئ، کله کله داسې کار د خلکو راشي چې د چا سره واسطه پریوتي، د کوم افسر سره هغه سخت وي، هغه پکې مسلې پیدا کړي. زه چې راشم چېرې وخت پکې که نه، نو بل ورځ مې زړه نه کېږي چې دغې افسر له بیا لاړی، مخامخ ورته ودرېدی، خو د شپې وایم یار زما الله څوک چې زما یار دی، ابه زما کار نه ماله ګرانوي. یاران خو کار اسانوي، زما یار خو زما الله خو زما یار دی، چې کله زما یار شو نو څنګه به ما ته مشکلات پیدا کړي. تاسو په خدای یقین وکئ، هم هغه افسر چې دی هغه کار وکړي. نو دا د چرسیانو دا مسله چې ده که نه، چېرې سبا بیا خدای شته، یو ډېر لوی غټ خبر دی، یو ډېر لوی غټ کار دی، ډېر لوی بیا نو سم ژوند اسان کړي. توکل نه، توکلت علی الله چې ورته وایي، په الله باندې توکل، دا یو درجه ده د ولیانو. زه تاسو ته یم وړاندې دی توبه، بیا د تقوا، او بیا د توکل، او په آخر کې دی عشق د الله سره مینه. دا څلور درجې دي. نو توکل چې دی دا د الله د مینانو یو درجه ده. او غني خان دغې درجې ته سلام کوي، وایي چې دې نه بله غټه خبره نشته دی. دا چرسیان چې کومه خبره کوي چې سبا له بیا خدای شته. نن د زړه د ټول اختیار د بادشاه ورکړه، سبا خدای خبر چې څه به وي سبا. زړه خوشحاله که، مونږ وایو چې سبا به بیا څه چل کېږي، سبا به څه چل کېږي، سبا به څه چل کېږي، لکه د خدای دوسته. که په چا پانسي هم ختلي سبا له نه دې یېرېږي. د چا په زوی باندې پانسي ختلې، د چا په رور باندې پانسي ختلې، چا په پلار باندې، د چا په خاوند باندې، بالکل دې نه یېرېږي. د هغې وجه دا ده سبا به پانسي کېږي. څومره لویه ورځ ده پکې توکل. چېرې پانسي په نصیب که وي به کني، نو الله به پاتې کړي. او د ډېرو خلکو پانسیانې الله پاتې کړي هم دي.
نو دا غني خان وایي چې نن دې زړه ټول د بادشاه هغه اختیار ورکړه، یعنې دې خوشحاله کړه، د خوشحالۍ په تخت کېنوه، غمونه مه کوه، د غم ورته مه کوزوه، بس ټیک ته چې څه دي الحمدلله. او سبا خدای خبر چې څه به وي، سبا خدای خبر چې څه دي. ته چې د کومې خبرې غم کې چېرې دا چېرته ونشي، دا کواغاډ ونشي، نو دا غم د زړه تاسې ولې کوز کړه، زړه دې ولې کړه بیا ګزار نه. خبره دا ده چې کله د سبا خبره پاتې شي نو په سبا یې پرېږده، نن د هغې غم مه کوه. او منصوبه بندي چېرې زه به څه کوم، زما څه کار دی، دغه د انسان کار دی. خپل سوچ کې، فکر کې، طریقې کار، منصوبه بندي بېله خبره ده، خو نه د هغې کار د غمه ځان خوړل چې دا به څه کېږي، سبا به څه کېږي او بیا به څه کېږي. دغه غني خان وایي چې زړه د دې غم نه بچ کړه، دا خو بادشاه دی، د بادشاه په تخت کېنوه، سبا خدای خبر چې یاره ته د کومې خبرې غم کې چې هغه غم اډو راپېښ نه شي، او اکثر نه راپېښېږي. او غني خان وایي راځه وخانده، چې وخاندي غني هم ورله نه ورکوي خوند ځان له خندا. غني خان دا دومره تمهید چې بیان کو که نه، د خپل مخاطب ته بیان کو. او غني خان چې دی په الله مین دی، د الله مین چې د دنیا ګلزار لیدل غواړي، دنیا خوشحاله لیدل غواړي، دی څوک غمجن لیدل نه غواړي، دی غم نه ورکوي، دی خوشحالیانې ورکول غواړي. نو کم انسان چې د سبا په غم کې دی غمجني، غني خان چې دی هغه د الله ولی دی، نو غني خان دغه انسان ته وایي، دا څوک چې د سبا او د بیګا په غم کې دی، هغه ته وایي چې راشه د خدای دوسته، دومره خبرې مې درته وکړې، نو اوس خو یې ومنه که نه، چې یاره سبا هېڅ هم نشته دی، نن وخانده، راځه وخانده، چې وخاندي غني هم، د خدای دوسته ته هم وخانده، ته وخانده چې غني هم وخاندي، ځکه که ته خفه یې نو غني به ونه خاندي. ته وخانده چې غني په خندا شي، ته خوشحاله شه چې غني خوشحاله شي، ورله نه ورکوي خوند ځان له خندا. که غني خان ځان له خاندي نو دغه خندا والا خوند نه ورکوي، ځکه تا خندول غواړي، او ستا د خندولو دپاره او ستا د غم د لرې کولو دپاره غني خان څه خبرې وکړې چې یاره خان د نن مکه غمونه د سبا، او ښه پوهېږي و په تېره، ښه پوهېږي د په تېره دا دنیا د کر وخت کې د غوبل فکرونه مه کوه، او خورا اسکا حساب کتاب یې مه منه، د تندي لیکلي نشي ګرځولی، په ویرونو په جړا په واویلا، دا ځواني به همیشه نه وي نامرده، سه رضا کړه د یارانو په مرزا، بیا سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده، ترېنه نشته زوروره مسله، او نن د زړه د ټول اختیار د بادشاه ورکړه، سبا خدای خیر، سبا خدای خبر چې څه به وي سبا. نو دغه د غني خان هغه خبرې د دې دپاره وکړې چې یاره نور انسان لکه د غني خان سره چې کوم انسان ناست دی، غني خان ته چې کوم انسان دغه دی مخې ته دی، نو هغه هم خوشحالول غواړي. زما عزتمندو دا د غني خان نظم و، او چې خلاصه یې داسې ده چې انسان دی د سبا په غم کې پرې نه وځي، او دی چې دی کوم وخت په ده باندې حاضر دی، نه حال دی که نه، ماضي خو تېره شوي، یو حال یو مستقبل دی، د مستقبل نه څوک خبر نه، بس حال هغه په ښه موډ کې او په ښه اخلاقو کې او د ښو خلقو سره او د غریب سره په مدد کې تېر کا، را روان وخت نه څوک نه دي خبر. عزتمندو خو چې دا نظم ستاسو خوښ شوی د الله د رضا دپاره نورو خلقو ته ورسوئ چې ستاسو ثواب وشي. الله مو قدر وکړه.